وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړي ګناه کړې ده، بیا یې توبه ترېنه ویستلې ده. اوس یو سړی قسم ورکوي چې تا دې په الله قسم وي چې تا ګناه کړې ده که نه، مثلا لواطات یا زنا یا بله ګناه دې کړې که نه، دی قسم کولی سي که نه. ګوره محترمه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو چا توبه وویستله له ګناه نه، دا داسې ده لکه ګناه کمن لکه بیخي ګناه چې ونه لري. نو دا خو صحیح ده محترمه، یعنې ګناهګار نه ده، پاک سو په ګناه باندې، اما کړې خو یې ده. که دی قسم وکړي یا طلاق وکړي چې په ما دې ښځه طلاق کړي چې ما دا ګناه نه ده کړې، نو کړې خو یې ده محترمه، دروغجن کیږي. اوس په دې توبه باندې دی له ګناه نه پاک سو، کړنه خو یې کړې ده، پس له هغه نه ګناه نه عفوه سوی ده، الله ورته معافي کړې ده. الله دې ښه لره وروره، دی باید قسم ونه کړي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. که بیا داسې وي چې هغوی مجبوروي، نو دی بیا داسې کولی سي چې قسم ورکوي، نو دی د نیت کې داسې وکړي چې پس له قسم نه ما دا ګناه نه ده کړې. نو که هغه ورته تا دې په الله قسم وي تا ګناه نه ده کړې، نو دی د نیت کې داسې وکړي چې پس له توبې نه ما دغه ګناه نه ده کړې. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې.